ملي یووالی هم موجود دی، الحمدلله ملي اجماع هم موجوده ده. تاسو د بین الافغاني فرصت د محیا یادونه وکړله. په دغه اړه اسلامي امارت د تماس کمیسیون سره د ارتباط یو کمیسیون لري چې هغه روزانه له هغو سیاسیونو سره چې افغانستان څخه بیرون موجود دي هغوی سره تماس نیسي، او هره ورځ دغه لړۍ روانه ده، په افغانستان ته روان دي. اسلامي امارت دغه اړوند ډیر جدي دی، په سیاسي تفاهم باور لري، او د دغه پروسې لپاره باسي یو کمیسیون ایجاد کړی. هلته ډیر باصلاحیته کادرونه د نظام د باطن څخه راټوکېدلي کادرونه موجود دي پکې، او هره ورځ دغه لړۍ دوام لري. دغه د بین الافغاني فرصت د محیا یو ډیر لوی اقدام دی. دا چاته نه ښکاري او څوک ځان نه پوپو کوي او منفیګرایي کوي، دا یو جلا بحث دی. بل د نظامونو د فرمولونو یادونه تاسو وکړله چې دیموکرات څوک غواړي او فدرالي څوک غواړي او متمرکز څوک غواړي. ګوري په افغانستان کې تیر 20 کاله یا 40 کاله مختلف نظامونه راغلي. دیموکرات نظامونه دلته راغلي دي، فدرال قائم شوی دی، د متمرکز نظام غوښتنه شوې. اما په دغه ټولو کې افغانستان تقسیم شوی دی، ملتونه تقسیم شوي، جغرافیه تقسیم شوی، په ملت بمونه ورېدلي. دغه یوه هم د ملت یا دغه افغانستان د خاورې موجودیت نه دی مسؤونه کړی. په افغانستان کې د ملت مسؤلیت نه دی ثابت کړی. بناء د هر نوع نظام پیشنهاد دلته مردود دی. یوازینی اسلامي امارت چې هغه د اسلامي نظام دی چې د امن پیغام ورکړی، د سولې پیغام ورکړی، د ورورولۍ پیغام ورکړی، ملت راټول کړی دی، خاورې آزاد کړی دی، استقلال ثابت کړی دی، د نړیوال سټیج کې د افغانستان ارزښت زیات کړی دی. دغه نو زموږ ستاسو د افغانستان په موجودیت کې یوازینی نظام دی چې موږ یې وینو د فساد فیصدي کچې کمه کړې ده. د بین الافغاني یا بین الافغاني فرصت محیا کړی دی. له تماس کمیسیون هڅه کوي له ټولو سیاسیونو سره په رابطه کې دی، د کډرونو د جذب لپاره باسته او غټه لړۍ روانه ده. د نظام په موجودیت کې کډرونو ته هر ورځ ځای ورکول کاري ترڅو دوی د افغانستان د واقعي چارې په لاس کې واخلي. په اقتصادي مسایلو کې حسابدهي مې ستاسو حسابدهي وویلې. د افغانستان په تاریخ کې د ټولو حکومتونو د موجودیت څخه تاسو یو مثال ما ته راوړئ چې هغه د هفتوار یا ماهوار یا سالانه لاسته راوړنې خپل ملت ته پیش کړي وي. موږ تاسو ولیدل چې څو ورځې وړاندې دغه لړۍ لا هم ادامه لري. ټول وزارتونو د رسنیو له مرکز څخه ملت ته حساب ورکوي، د یوې روپۍ حساب ورکوي. دغه د حسابدهي یو ښه دلیل او مثال دی. راځئ منفیګرایي پرېږدو، البته د نظام لار وتړو. که ښې مشورې تا نه مننه، که ښې مشورې او وړاندیزونه دې راوړله. د افغاني فرصت غوښتنه ډېره معقوله غوښتنه ده، منطقي غوښتنه ده. که یو افغان راځي دلته د بین الافغاني فرصت د محیا غوښتنه کوي، دا ډېره منطقي غوښتنه ده. زه په رڼو سترګو او ورین تندي ورسره منم. اسلامي امارت هم په دې مکلف بولم او هڅوم چې د بین الافغاني فرصت لپاره فرصت رامنځته کړي. البته دغه د چا لپاره؟ د چا په خاطر؟ هغه اشخاص چې په جمهوریت کې واکمن و غواړي بیا افغانستان ته راسي. که چیرې ملت غواړي یا ملي اجماع غواړي، په افغانستان کې موجوده ده. ریفرنډوم ته ضرورت وي، په هرو مسایلو کې وي. راست تاسو کولی شئ هغه اشخاص چې په مخالفت کې واقع دي، دوی د خپل راسي افغانستان کې یو سروي وکړي، یو ملي سروي. البته له اشخاصو نه یوازې سیاسیون یا هغه اشخاص چې په جمهوریت کې و هغه د افغانستان وګړي نشي کېدلی. په افغانستان کې ښځې دي، په افغانستان کې ځوانان دي، په افغانستان کې سپین ږیري دي. لاړ شئ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، له ولسوالیو بیا کلو ته. دغه افغانستان یوازې په شهر مه محدودوئ. افغانستان یوازې په کابل یا په ځینو مهمو شهرونو مه محدودوئ. لاړ شئ له اطرافو پوښتنه وکوئ. دا د شهر د څو نجونو خبره ده او په کابل کې د څو مظاهره کوونکو غوښتنه ده. دغه او نورو اطرافونو ته پام نشته دی چې هلته ملت په څه حال کې دی، ملت څه غواړي، تعلیمي بهیر هلته څنګه دی، مکاتب هلته څنګه دي، پوهنتونونه هلته څنګه دي، اقتصادي مسایل هلته څنګه دي، ملت وږی دی، ملت آرام دی، اوس هم بمونه په اوري. دغه مسایلو ته باید موږ تاسو ډېر جدي واوسو. یوازې شهرونه افغانستان نه دي، یوازې څو محدود شهرونه، یوازې څو اشخاص هم د افغانستان وګړي نه دي. دا هم باید موږ تاسو درس کو.